نهم پارده څوارلسم رکوع ده سورة انفال. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. دا سورة أنفال دا لدينا مخکنه سورة اعراف د سورة مناسبت مخکنه سورة سردا دا په تیر سورت کې الله پاک د مشرکانو بیان وکړ، د اهل کتابو بیان وکړ، د هغوی هغه جرمونه الله پاک بیان کړ، د هغوی سزاګانې الله پاک بیان کړې. په دې سورت مبارک کې به الله پاک د مشرکانو شکست بیان کړي، ذلت بیان کړي، او د بدر واقعه به الله پاک بیان کړي. په دې بدر په واقعه کې چې الله پاک د مؤمنانو سره کوم نصرت او مدد کړی او مشرکان الله پاک سوره ذلیله کړي دي، دا به الله پاک په دغه ځای کې ذکر کړي. د دې نه ما سوا اسباب د نصرت په بیان چې الله پاک مدد صحابه کرامو سره ولي وکړه، څه وجه وه د هغې ذکر به الله پاک وکړي. د هغې نه الله پاک به ما سوا به نور توصیه به الله پاک موږ ته وکړي. د اولني آیاتونو مبارکات چې نازل شوي دي، د اولني آیاتونو مبارکو تعلق د جنگ بدر سره ده. بدر د یو کویو نوم ده، بدر د یو میدان ده، په هغه میدان کې یو کوی و، دغه جنگ په هغه میدان کې شوی ده، نو په دې خاطر د جنگ ته جنگ بدر وایي. بل جنگ د احد د غره لمنې تر څنګه جنگ شوی و د مشرکانو سره، هغه جنگ ته جنگ احد وایي. لہذا کله چې دا جنگ وشو، الله پاک ډیر عجیبه فتح مومنانو ته ورکړه، الله پاک شکست چاته ورکړه؟ مشرکانو ته ورکړه. په دې وخت کې غنیمتونه په میدان کې پاتې شو. د صحابه کرامو په مابین کې اختلاف پیدا شو. صحابه کرام درې ډلې شو. یو ډله صحابه کرامو داسې و چې دشمن پسې لاړ، چې دا دشمن بیرته مخ راونه ګرځي، بیرته واپس نشي. یوه ډله هغوی پسې لاړ. بله ډله ولګېده، د غنیمتونو را جمع کړي. درېیمه ډله ولګېده، د رسول پاک علیه السلام نه ګیر چاپېر پیره یې کوله، احاطه یې اچولې وه، ګیره یې اچولې وه، هسې نه چې رسول پاک علیه السلام ته په څه طریقه باندې مشرکان ازار ونه رسي. د یوه ډله ولګېده، مال د غنیمت را جمع که. کله چې درې واړه ډلې سره یو ځای سوې، دا چا چې مال د غنیمت جمع کړی و، هغوی وویل چې دا خو حق زمونږ ده، ځکه دا غنیمتونه خو موږ را جمع کړي دي. او کومه ډلې چې مشرکان زغلولي وو، هغې ډلې وویل چې اشنا موږ خو دا مشرکان دې دپاره زغلولي چې بېرته واپس نه سي، موږ په دې کې حق لرو، موږ په دې کې برخه لرو. که دا خلک واپس شوي وای، جګړه شروع کړې وای، هسې نه چې موږ ته شکست را کړی وای. دا کومه ډله چې د پیغمبر اسلام حفاظت دپاره هغوی ګیره اچولې وه، احاطه یې اچولې وه، ګیر چاپېر شوي وو، هغوی دا ویلې چې موږ هم تاسې سره شریکان یو. د جهاد نه افضلترین عمل د رسول پاک علیه السلام ساتنه ده، موږ دا کار کړی ده، لہذا موږ هم په دغه ځای کې سره شریکان یو. چونکې دا کار د تقوا نه خلاف و، د صحابه کرامو د تقوا نه خلاف و، او دا کار د سکار و چې الله پاک کوم مدد صحابه کرامو سره کړی و او کوم نیکنامي د صحابه کرامو سره وه، دغه اختلاف باید منځ ته نه وی راغلی، او دا خبره باید د پیغمبر اسلام مبارک حکم ته انتظار شوی وی. الله پاک په دې آیاتونو مبارکو کې څه چل وکړه؟ د عباده ابن ثابت رضی الله عنه د قول مطابق چې هغه دا بیان کړه چې د آیاتونو مبارکه زموږ په حق کې نازل شو، مشکلات دا رقم پیدا شو. الله پاک د غنیمتونو اختیار د موږ د لاس نه واخیسته. کله چې اختلاف راغی موږ د لاس نه واخیسته. دا غنیمتونو اختیار یې چاته ورکړه؟ پیغمبر اسلام مبارک ته ورکړه. ټیکه ورسېده. رسول پاک علیه السلام دا مال راواخیسته، ټولو صحابه کرام په مابین کې
تقسیم یې کړه کوم کسان چې په جنګ کې برخه لرودله چا کفار زغلولي او کچا را جمع کړي او کچا د پیغمبر اسلام حفاظت کړي په د درې ډلو باندې د مال سره سره تقسیم الله په اختیار د غنیمت د چانه واخسته د صحابه کرامو نه واخسته یو واقعا دا رقم ته ذکر شوی ده دا تفسیرونو کې واقعا دا رقم ته راغلي د آیاتونو په ارتباط باندې فکر مو رسېدو لہذا په دغه ځای کې خدا په هغه وخت کې چې په دې وخت لا حکم د غنیمت نه راغلی ورسته حکم د غنیمت بار تعالی ورسته څو آیات پس بیانوي هغه حکم فیصله بیا داسې شوې ده چې کوم مال چې د جهاد په وجه د جنگ په وجه باندې کفارو نه لاس ته راوړی شي هغه ته غنیمت وایي د هغې حکم دا چې پنځمه برخه بیت المال ته ورکول کېږي او پاتې شو څلور برخې به مجاهدین په خپل مابین کې سره تقسیموي وروسته بیا بیان راغی تر اوسه پورې لا بیان نه راغلی نو هر کله چې بیان نه راغلی لہذا الله پاک د اختیار چاته ورکړ پیغمبر اسلام ته ورکړ او الله پاک فیصله وکړه چې غنیمت د الله پاک او تصرف به کې څوک پیغمبر اسلام کوي تاسو سره اختیار نشته پیغمبر اسلام په دغه ډول سره څنګه تقسیم وکړي اوس راسي په دغه ځای کې انفال راغلی یو انفال جمع د نفل چې د احسان ته وایي انعام ته وایي زیادت ته وایي انعام ته وایي نفل یو د غنیمت یو د فیعه درې الفاظ استعمالیږي درې کلمې استعمالیږي کوم مال چې د کفارو نه لاس ته راوړی شي دغه مال په درې نومونو یادېږي یو نوم د غنیمت د بل نوم د فیعه د بل نوم د انفال کوم مال چې د جنگ په واسطه باندې لاس ته راوړی شي جنگ په واسطه لاس ته راوړی شي هغه ته ویل کېږي غنیمت د هغې حکم خو وروسته به بیان سي چې څلور برخې د مجاهدینو دي او پنځمه برخه د چا ده د بیت المال ده فکر ورسېده بل د فیعه دا معنی چې کله د ټول خلک په دې پوه شي چې مجاهدین د ټابات نه روان دي یا له سره کور د مجاهدین راکته کېږي دا خلک په خپله باندې مال پرېږدي او تښتېږي کله چې مجاهدین راځي د مالونو باندې مطلب لاس برسي لاسونه مال راواخلي او جنگ نه وي شوی دې مال ته فیعه وایي د فیعه اختیار څه د هغه د الله د رسول سره اختیار د هغه بیت المال کې د مال باچول کېږي مجاهدین هغه مال اخیستلی نشي بیت المال په خپلو مصارفو کې فقرا مساکین نور ضرورتونه د بیت المال څه وي که نه هغه شیانو کې مطلب مصرفوي یو د انفال د انفال څه ده دا لفظ دا یو خاصه معنی هم لري عامه معنی هم لري خاصه معنی دا ده چې کله امیر ولګي او مجاهد ته ووایي چې اشنا اعلان وکړي امیر اعلان وکړي مجاهدینو ته چا چې څوک مړ کړ غنیمت یې د هغه نو کله چې مجاهد لګېږي یو کافر وجني د هغې نه مال ترلاسه کړي مال ته څه ویل کېږي نفل ویل کېږي یا داسې ووایي چې هر هغه چا چې دغه پوسته چا فتح کړه وروره د هغه دپاره دغه پوسته ټول مال د چا څه دغه مجاهدینو دې ته کسان انتخاب کړي ما کسان وایي چې موږ ورځو موږ دا کار کوو هغه چې کله لاړ شي دا مال بیا خاص مشخص د هغوی کېږي دا خو د خاص معنا د نفل ده عام معنا د نفل دا ده چې دا نفل هم غنیمت ته ورځي هم فیعه ته ورځي دواړه معنا غنیمت د کفارو نه چې کوم مال لاس ته راوړل کېږي هغه ته څه ویل کېږي انفال ویل کېږي تر اوسه پورې د انفالو فیصله نه وه شوې د غنیمتو فیصله نه وه شوې د اولنۍ غنیمتو چې لاس ته راغی نو د هغې پیغمبر اسلام په خپله باندې فیصله وکړه او تقسیم یې کړ ټولو باندې او وروسته بیا د غنیمت څنګه شروع او حکم مستقل حکم بیا راغی یا پیغمبر اسلام فیصله داسې شوه کوم مال چې په زور باندې ترلاسه سي هغه د مجاهدینو مال ده پنځمه برخه د بیت المال ده او کوم مال چې خالی د پښو په دربا باندې وروره لاس ته راوړی شي هغه بیا ټول مال د بیت المال ده هغه ته فیعه بیا وایي خبر باندې خو پوه شو انشاءالله غنیمت ته نفل په دې معنا سره وایي چې دا د الله تعالی طرف نه وي انعام د رسول پاک علیه السلام په امتیانو باندې په تېره زمانه کې چې دا غنیمتونه روان وو جنگ به چې وشو غنیمتونه به لاس ته راوړی شو غنیمتونه به په یو میدان کې راجمع کړه له اسمانه به ووراته او غنیمتونه به یې پورته کول فکر ورسېده رسول پاک علیه السلام په امت کې دا حکم راغی الله تعالی دا معامله ختمه کړه ځکه هلته چې کله نیتونه به خراب وو په جهاد کې هغه مال به پاتې سه خلک به ډېر زیات شرمنده سو الله پاک د دنیا شرمونه د پیغمبر اسلام د امت نه پورته کړه
لهذا اوس حکم داسې چې غنیمتونه وروره حلال شو غنیمتونه روا دي مجاهدینو دپاره غنیمتونه روا شو د رسول پاک علیه السلام د امت دپاره غنیمتونه الله پاک څه وګرځول حلال وګرځول دا د الله تعالی طرف نه انعام څه د الله تعالی طرف نه یو فضل څه نور د جهاد مطلب غنیمت نه ده د جهاد مطلب د اعلی د دین اعلا ده د الله دین غالب شي د جهاد مقصد دغه ده دغه ځای کې الله پاک فرمایي صحابه کرامو انفال د الله دي د الله نه ویریږي په خپل منځ کې صلح وکړي د الله خبره ومني د الله د رسول خبره ومني او څه مه کوئ مخالفت اختلاف مه کوئ دغه ځای کې ذکر د تقوا راغله فاتقوا الله د الله نه ویریږي کله چې د الله نه ویره راغله د دنیا هر سخت عمل اسانه کیږي او کله چې د الله نه ویره نه وه د دین یو کار هم هغه اسانه کیږي بلکې هر یو کار څنګه وروره سخت وروسته الله پاک د مؤمنانو بیان کوي الله تعالی فرمایي که تاسې مؤمنان یاستئ نو تقوا وکړئ د الله نه ویریږئ مؤمنانو دپاره الله پاک څلور صفتونه ذکر کړي څو صفتونه څلور صفتونه اول صفت د مؤمن دا ځان کې سوچ وکړي چې دا صفتونه من کې شته که نشته یو خو کامل مؤمنان دوه قسمه دي مؤمنان دوه قسمه دي یو دغه مؤمن د چې امنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله په دغه عقایدو باندې ایمان لرم باور لرم دا مؤمن ده نور کار څه کار کوي خو مؤمن ده یو حق مؤمن ده حق مؤمن دا چې دا صفتونه ولري چې دا صفتونه چا کې چې دا صفتونه موجود هغه کامل مؤمن ده که چا کې دا صفتونه نه وو مؤمن ده خو کامل نه ده په حق سره مؤمنه نه ده د چا چې قول د عمل سره عمل د قول سره مخالف وي نو کامل مؤمن نه ده کنه په خوله وایي چې خدای منم رسول منم او عمل د قول او د رسول مخالف وي نو څنګه شوروره کامل په حق مؤمن سره حق بالي کله چې عمل د وینا سره څه شوروره برابر من هر یو وایو د الله او د الله رسول خبره منو په دې ایمان لرو او اعمالو کې بیا زموږ فرقي کنه نو فرق په دغه ځای کې کمال ایمان حق ایمان څه ضرورت ګډوډ حسن بصری رحمه الله د لوی عالم تیر شوی او راکه مولانا د امام ابو حنیفه په شانتي او غټ عالم تیر شوی دغه معاصر عالم تیر شوی دا حسن بصری ته چا تاسو کو چا ورته ورسي حسن بصری ته مؤمن یې هغه ورته ساشنا ایمان دوه قسم ایمان یو د ایمان د امنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله کدا ایمان تاسو رانه کې مؤمن یم او کله سورۃ انفال د مؤمن تاسو رانه کې کوم سورۃ انفال کې کوم د مؤمن علامې ذکر شوی دي مؤمن شرطونه ذکر شوی دي نو بیا الله ته پته ده ما ته پته نشته چې په حق مؤمن یم کنیم ډیر لوی بزرګوار سره د ډیر زیات لوی تابعی ده صحابه کرام لیدل دي ډیر لوی شخصیت ته فکر ورسېده لیکن هغه وایي آشنا ما ته بیا پته نه لګي او که ظاهري ایمان وای نو ظاهري ایمان نشته امنت بالله وای ما ارث برابر د خدای وای حق مؤمن نو حق مؤمن الله ته پته ده اوس بخپل موږ ته پته لګيږي چې آشنا موږ په حق مؤمنان یو کنه یو پته دغه ځای کې لګيږي څلور صفاتونه د حق مؤمنانو ذکر کوي الله پاک الله تعالی فرمایي کامل المؤمنان هغه کسان دي کله چې الله پاک یاد شي کله چې د الله پاک یاد وشي زلونه ویریږي زلونه ویریږي یو صفت دا ده بل صفت دا ده کله چې د الله د کلام پاک آیاتونه ولوستل شي ایمان زیات شي دریم صفت دا ده چې په خپل رب باندې اعتماد ساتي توکل او اعتماد پر رب باندې ساتي څلورم صفت دا ده چې منځونه به قایمي پنځم صفت دا ده چې زکاتونه به ورکړي خیر او خیرات وکړي پنځه صفتونه چې کله چا کې راغله د سړی کامل مؤمن ده اوس د اول ټکي ته وګورئ کله چې الله یاد شي نو زړونو کې یېره راشي زړونه ویریږي څه معنا ده دا یېره دوه قسمه ده یو داسې یېره داسې اشنا د دښمن یو سړی یېرېږي یا د یو درنده حیوان سره یېرېږي یو د ظالم نه سره یېرېږي دغه یېره چې کوم انسان ته راځي دا ځان ته یېره ده دا یېره په انسان کې څه پیدا کړي دهشت پیدا کړي په انسان کې نارامتیا پیدا کړي په انسان کې خفګان پیدا کړي یو هغه یېره د چا د عظمت او د چا لوی چا په زړه کې وي هغه سره دا یېره چې اصلي دا رانه خفه نه شي ابا د باندې ګران دا ډېرو ته احترام لري
خو دغه عزت ستا په زړه کې ده هغه نه همیشه یریږي اصل شي ابارانه څنګه نشي خپانه نشي همیشه په یره کې تیر دغه یره د هغه یره سره فرق لري کوم یره چې دشمن د طرف نه کوم یره وي فکر ورسېده د دې یره اثر دای کله چې اوسه د الله نه یریږي نو ځلې مطمئن وي او کوم څه دشمن نه یریږي یا د درنده نه یریږي الته ورسای څه تشوشناکي وندش په خوب نه ورجاره اخبار اوري او کوم یره چې د الله د طرف نه وي نو څه په دې کې سکون وي آرام وي اطمینان وي د مخالفت په صورت کې بیا خفګان وي ترڅو چې مخالفت نه وي سکون وي کله چې مخالفت راسي بیا ډېر خپه یا الله اوس کې ما ستانه مخالفت ګناه وکړه نو مؤمن چې دا کله چې الله یاد شي نو څه کوي ورځ لکه زموږ کې یې راشي د یې مطلب دا چې د الله د عذاب نه ویریږي اسنه کدا کارو کوم ماته عذاب راځي کله دا با خبرونه منم نو ازار براته کی موږ څه کوو کنه موږ به یریږو دا با استادانو یریږو کو نه یریږو کدا کارونو کو حکم سرته ون رسول څنګه چربوسی ازار براته کی خفه بسرانه دلته کدا الله نه ون یریږو عذاب ګناو کو الله به موږ څنګه کی ورته عذاب کې راخته کی دا قسم یې مطلب دې خبر خو ان شاء الله پوښي دریم خبردار کله سیاتونه کلام پاک تلاوت پیوشي ایمان زیات سمانه په ایمان کې نورانی طاقت راسي په ایمان کې قوت راسي په ایمان کې طاقت راسي د عبادت حلاوت او د عبادت خوند راشي د عبادت حلاوت راشي کله چې د عبادت خوند درکراغه د منځونو بیا کوا د نفلونو باندې مستړی کېږي نه کله چې د عبادت خوند نو نو عمل به باندې بوج وي التکلیف به باندې سیر بوج چا کې چې د عبادت حلاوت او خوږوالی وي تمام شپه الله پاک ته ولاړي بیا هم نه ستړی کېږي نو د ایمان د زیاتوالي مطلب دا رسې د عبادت خوند ورته پیدا شي بیا د عبادت په ډېر مینه او محبت باندې کې ځان باندې بوج نه ګڼي دریمه خبردار چې په خپل رب باندې توکل کوي خپل رب باندې توکل دا معنی نه لري چې کله بیغمه واړه اسباب مې استعمال وکړ قسمه کو څه کې توکل کوم نه دی مطلب دا ده اسباب په کار ولا همت کوا خو تکیا په اسباب مکه و تکیا په خالق د اسباب باندې کوا دکان خلاص کا سهار روان سه دکان خلاص کو دسه مو چې دکان مې خلاص ک نور زما کار جوړ نور دکان مې واچو نور زما د روزي کمای نسته دسه مو دسه و چې دکان مې واچو دا زما کارو روزي ورکول د چا کار ده الله کار ربنا اعتماد دا معنا لري دې خبر خو پوښ پنځم صفات څلورم صفات دا او منځونه بقایمي او شپږم صفات پنځم صفات دا چې الله کوم مار ور کړی کغه فرضي وي کنه فلی وي صدقه وکي نو الله دا معاملې په من کې څه کیږي راولي سراغه په خپل مؤمنان څنګه شو حق مؤمنان شو ګوري الله پاک فرمایي يسالونک دی پختنه کې دتانه عن الانفال د غنیمتون متعلق يسالونك دی پختنه کې دتانه اے پیغمبر اسلام عن الانفال د غنیمتون متعلق د غنیمتون څنګه کو صحابه کرام په اختلاف راغلي وکړي قولوا اے پیغمبر اسلام الانفال لله غنیمتون د الله دی غنیمتون د الله دی والرسول او متصرف څوک ده رسول پاک تصرف څوک کوي چاته ورکی پیغمبر اسلام ورکی صحیح شو حق نو د چا د الله پاک حق انفال د الله دی او رسول د رسول پاک علی السلام دی نو د غنیمتونو مسله الله په صحابه کرامو نو واخستله کله چې تقسیم حکم د غنیمت لا نو راغلی نو فتقوا الله د الله نو ویریږي فتقوا الله د الله نو ویریږي واصلحوا ذات بينكم بخپل ما بین کې سره صلح وکي واصلحوا ذات بينكم بخپل ما بین کې سره صلح وکي واطيعوا الله د الله خبر ومني ورسوله د الله د رسول خبر ومني ان كنتم مؤمنين کتاس مؤمنان یي الله نو ویریږي سیش انما المؤمنون يقينا كامل مؤمنان الذين هغه کسان دي انما المؤمنون يقينا كامل مؤمنان الذين هغه کسان دي اذا ذكر الله کله چې الله پاک یاد شي کله چې الله پاک یاد شي
وجلت قلوبهم ويرګي زړونه دوی وجلت قلوبهم ويرګي زړونه دوی وإذا تليت کله سول استلشي عليهم پدوی باندې آیاته د الله پاک آیاتنا وإذا تليت کله سول استلشي عليهم پدوی باندې آیاته د الله پاک آیاتنا زادتهم ایمانا زیاد کی دوی لره ایمان زادتهم ایمانا دا تلاوت دوی لره دوی ایمان زیاد کی زادتهم زیاد کی دوی لره ایمانا ایمان څنګه زیات شي د ایمان نور زیات شي د ایمان کمال زیات شي د ایمان طاقت زیات شي اثر داشي په عبادت کې خوند او حلاوت پیدا شي وعلى ربهم بخبل رباني يتوكلون اعتماد لري وعلى ربهم بخبل رباني يتوكلون تلري اعتماد لري نسب رباني اعتماد لري الذين بلها كسان دي يقيمون الصلاة منجون دري معنا منجون سرد ارکاننا سرد فرائض واجبات سنننا مکمل منځ کوي معنا اقامت منځ مکمل منځ کوي ومما ده مالو څخه رزقنا او چې موږ ورکړي دوی لرا ينفقون خرج کوي ومما ده مالو څخه رزقناهم چې موږ ورکړي دوی لرا ينفقون خرج کوي دغه پنځه صفاتونه چې کله چا کې راغله اولئک دا کسان هم المؤمنون حقا دا په حق مؤمنان دي اولئک دغه کسان هم المؤمنون حقا دي په څه دي په حق مؤمنان دي اوس مخکې درې قسمه اعمال ذکر شو یو عمل د زړه ذکر سه عمل د زړه څنګه څه شی د وروره توکل ده په الله تعالی باندې اعتماد ده کله چې الله یو ته یاد شي ځکه یې راځي دا د زړه عمل ده کنه یو عمل د زړه پورې تعلق راغی بل عمل څه د وروره هغه بدن پورې تعلق راغی چې منځونه دي او دریم عمل څه د وروره هغه مال پورې تعلق راغی درې انعامونه الله پاک ته ذکر کوي لهم دوی لرا درجات درجی بوي عند ربهم پنځ د رب د دوی باندې دوی پر به درجی پنځ دا په عوض د هغه اعمالو کې کوم څه زله پورې تعلق لري دا په عوض د هغه اعمالو کې کوم څه زله پورې تعلق لري چې په الله باندې اعتماد ساتي یو بل څه کوي ایمان زیاتېږي دوا ایمان د څه ده او بل خبردار چې د الله نه یې رپزل کې لري دا زله عمل ده کنه دې پر به درجه په نس درب د دوی باندې بل ومغفرة بخنه بوي دا بخنه دا په عوض د مانزه کې ده کله چې منځونه کوي الله به ګناهونه ورته معاف کړي الله به ګناهونه ورته او کله چې آشنا څه کوي مال مصرفوي د الله په لار کې خرچه کوي د هغوی بدله دا د ورزق کریم عزتمند روزي به الله ورته ورکړي ورزق کریم الله به عزتمند روزي ورته ورکړي دا په عوض د چا کې ده بال ته مال خرج کې سخی سره الله پاک نه خرابوي سخی سره الله تعالی همیشه کساتي الله دې موږ سخیان کی او الله دې زموږ څوره کمای چې موږ کې ستدا کمای د الله پاک لري موږ کې ډیر کمای ده موږ کدی ته وګورو دغه پنځه واړه صفاتونه ډیر زیات مشکلات موږ لرو دعا وکړو چې الله څوره کمای چې موږ ستا په بندګۍ کې لرو الله کمای ختم کړ الله څوره کمای چې ستا په بندګۍ کې لرو کمای الله تعالی ته ختم کړ الله پاک من کامل مومنان کا الله من په حق مومنان کا الله د حق د ایمان صفاتونه من کې پیدا کړ الله دغه صفاتونه چې ولستو د صفاتونه په من کې پیدا کړ او الله په زمون ظاهر او باطن حق ته تابع کړ زمون ظاهر او باطن حق ته تابع کړ او الله تعالی ظاهري او باطني تقوا من کې نصیب کړ ظاهري باطني ګناهونه موږ ساته موږ ته بخنه وکړه والدینو ته بخنه وکړه ټول حقداران ته بخنه وکړه ټول کلمه ګوي تعالی تعالی بخنه وکړه نشانګان ختم وکړه وصلی